په دې نشست کې صرف د هغه سوالاتو جوابات به کیږي چې هغه د قرباني سره تعلق ساتي، او دا طریقه د مخکې نه زموږ را روانه ده چې د موسم مطابق د عباداتو چې کوم موسم وي د هغې مطابق خبره وشي. نو ډېرو وروڼو او خویندو تپوسونه کړي دي د قربانۍ د مسایلو په باره کې. په هغې کې هغه سوالونه جوابیږي به چې هغه اهم دي او بنیادي دي، او هر سوال ته جواب ورکول هغه ناممکن دي ځکه چې سوالونه زیات دي. قرباني هغه عبادت دی چې مسلمانانو ته انتظار کوي او د الله د دین په نښو کې یو غټه نښه ده. قرآن کې هم دا خبره ذکر شوې ده. مسلمان له پکار دی چې د هغې په باره کې بنیادي چې کوم څه دي هغه یاد کړي، بنیادي، او دومره څه یاد کړي چې ده ته دا پته ولګي چې د دا قرباني دا صحیح ده که نه ده صحیح، په ده قرباني شتي او که نشتي، او نور ډېر مسایل. دا اولنی سوال یې ورور کړی دی چې یو سړی قرباني کوي، اراده یي، او د حج دا میاشت شروع شي، د ذوالحجې دا میاشت، نو ګنجایش شته چې دی پکې بیا وروسته ویښته یا نوکونه هغه واړه کړي. جواب د دې مسلې هغه دا دی چې د چا هم اراده د قربانۍ یي چې دی به په اختر کې قرباني کوي او د ذوالحجې دا میاشت داخله شي، میاشت ولیدی شي. میاشت څنګه داخلېږي د ذوالحجې؟ یا خو په میاشت لیدو سره، یعنی تیر شوي میاشت یو کم دېرشمه لاړه شي او میاشت ولیدی شي، بس سبا له ذوالحجه ده، یا هغه میاشت پوره 13 ورځې شي، د هغې نه بعد هم بیا میاشت کته پکار دي، ځکه چې په اسلامي میاشتو کې 11 نه راځي، نو بیا ذوالحجې میاشت داخله شو. د دې د داخلېدو سره د دغه میاشت په راتلو سره او په لیدو سره په هغه چا باندې چې څوک د قرباني اراده لري په هغه باندې ویښته واړه کول، د جسم د هر برخې ویښته چي، او دغه شان نوکونه واړه کول دا په ده باندې حرام دي. مشهور حدیث دی، امام مسلم راوړی دی، امام احمد هم راوړی د ام سلمه رضی الله عنها وی چې رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده: اذا رأیتم هلال ذی الحجه، کله چې تاسو د ذوالحجې د میاشتې سپومۍ وینئ. روایت کې دي اذا دخلت العشر، دا لس ورځې د ذوالحجې ده چې کله رالي، واراد احدکم ان یضحي، او تاسو کې د یو چا اراده یي چې هغه قرباني وکړي، فلیمسک عن شعره واظفاره، نو دی دې ځان بند کړي د ویښتو اغوستو نه او د نوکونو واړه کولو نه. یې روایت کې اوس حدیث هم راغلی حتی یضحي، د کوم وخته پورې؟ حتی یضحي، تر دې چې قرباني وکړي. دا مسله شو. اوس که څوک یعنې اول نه نیت نشته چې زه به قرباني کوم، او د میاشتې 2-3 ورځې تېرې شوې، 4 تېرې شوې، 5 تېرې شوې، بیا یې اراده وشوه چې زه قرباني کوم، نو د دغه ټیم نه بیا په دې ویښته او نوکونه نه هلي. مخکې چې څه کړي د هغې که دی نه رانیوی کېږي، ځکه چې د نیت نه و کړی د قربانۍ. بله مسله هغه دلته دا ده، ابل ورځ یو کس تپوس و، کور ته ننوتم، یو کس رایې تپوس وایي چې چا د قربانۍ اراده یو او میاشت ولیدی شي، دی بیا اجامت کوي یا څه، دا کولی شي که نه؟ ما اجامت څه خیال دی چې دا
قربانیو کې بیا بجامت کول حلال شي؟ خو حرام دی، خو هر وخت حرام دی. عجیبه دی چې کله ته په حج کې حاجیان ویني چې کله دوی د اختر په ورځ جمره وولي او بیا قرباني وکړي نو نایي ته به ناسي ږیره ورسره هم لرې کړي. دا اوس عجیبه حج دی. او ویجي موږ شیطان وویشتو غټ رالو. شیطان اصل شیطان ویشته هغه دا دي، یعنی چې کوم زموږ نه شریعت هر ټیم غواړي هغه دا دی چې ته د شیطان نافرماني وکړي. نو هسې دا نقطه منځ کې راغله چې حرام کار هر وخت حرام دی او په دې لسو ورځو کې حرمت بیا ښه ډېر شي. د ښو وختونو خاصیت څه لکه اوس د روژې میاشت دی، ګناه د هر وخت، خو د روژې په میاشت کې ګناه کول بیا د هغې هغه جرم ډېر غټ شي. اوس دا لس ورځې چې کومې موږ پکې یو، رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا خبره کړې ده او دا معمولي مه ګڼئ دا لس ورځې چې کومې دي. وی خیر ایام الدنیا، د دنیا غوره ورځې هغه دا لس ورځې دي. د دنیا غوره ورځې هغه دا لس ورځې دي. نو په دې کې ګناه کول وړه خبره خو نه ده. دغه شان نیک اعمال په ښو موسمونو کې اجر زیاتېږي. لکه دې ورځو کې اوس حدیث کې دا راغلي رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې په دې ورځو کې نیک عمل د الله دومره خوښ دی چې دومره په دې باقي ورځو کې نه دی خوښ. صحابه کرام وایي رسول الله د جهاد نه هم زیات خوښ دی؟ وایي د جهاد نه هم زیات خوښ دی. الا رجل خرج بماله ونفسه، یو سړی هغه دی چې جهاد له تللی دی، په خپل هم تللی، مال یې هم وړی دی او هېڅ هم واپس رانه و، مال یې هم لاړ، دی پکې هم قربان شو. دغه سړی اوس غوره دی ځکه چې دا قرباني خو بیا ناشنا قرباني ده. نو په دې ورځو کې ګناه کول، ګناه مخکې هم ګناه ده اوس هم ګناه ده، خو دې ورځو کې بیا د ګناه هغه جرم زیات شي. ولې ځکه چې ته په څومره غورو ورځو کې د الله نافرماني کوي. اوس دلته سوال دا دی چې دې کې حکمت څه دی چې څوک قرباني کوي دی به د ویښتو د نوکونو نه څه نه الي. ګوره کله چې عام سړی قرباني کوي نو دی د حجیانو سره په یو عبادت کې شریک شو. کوم عبادت دی؟ قرباني کول. دې کې دی د حجیانو سره شریک شو. نو بعض خصایص د احرام چې کوم دي هغې کې ورسره هم شریک شو، ځکه چې احرام کله حاجي واچوي نو په ده باندې ویښته اخیسته، نوکونه واړه کول دا پسې دي منع دي، نو دی ورسره پکې هم شریک شو. او هغه حاجي لګیا دی د الله دپاره دومره سخته تېروي، نو موږ به ورسره هم لږه سخته تېروي. حالانکې څه سخته ده خو لکه د هغه سره په دې عبادت کې یو شان کېدل دي څه نه څه، دا پکې حکمت دی. بله مسله دې سره دا یاده کړي، اگر که بعض علما دا وایي چې دا حکم د ټولو دپاره دی، څوک چې قرباني کوي او د چا د طرف نه چې کوي. یو قول د علماو دا دی والله اعلم او زما په زړه مطمئن دی، هغه دا چې دا حکم د هغه چا دپاره دی چې څوک قرباني کوي، د چا د طرف نه چې کوي هغه نه. لکه اوس یو سړی قرباني کوي د خپل کور د طرف نه، نو د ده لاندې چې څوک دي هغوی ویښته هم واړه کولی شي، نوکونه هم اخیستی شي، خو مسله د ده ده. ځکه چې حدیث کې ورسره دا الفاظ دي واراد احدکم ان یضحي، او په تاسو کې یو کس اراده لري د قربانۍ، اراده لري، او داسې نه ویلي چې او یضحى عنه یا د چا نه چې قرباني کېږي. دا د چا د طرف نه چې کېږي دا دپاره مسله نه، مسله د هغه چا دپاره ده چې څوک قرباني کوي. ښه بله مسله دلته هغه د دې سره تعلق ساتي چې مسله بلکل واضحه، که د چا نه دا کار وشي نو هغه به څه کوي؟ نو هغه به اولنی کار دا کوي چې توبه به وباسي، الله ته به واپس کېږي. دویم به دا کوي چې دې کار ته بیا نه راواپس کېږي او د دې څه کفاره نشته، یعنې څه جرمانې د پیسو نشته.
او دا هم نشته چې قرباني نه کیږي، قرباني کیږي خو د یو داسې کار وکړو چې شریعت د هغې نه منع کړې ده، نو دی دې توبه وباسي او بیا دې دا کار نه کوي. او که دا کار ته د جهل د لاسه وشو یا تېر شي نو بیا خو ګناه پې نشته. او که چېرته ضرورت را پېښ شي لکه نوک مات شو، سترګو ته ویښته راکوشو، باڼه او شوکۍ لرې کوي، یا څه ځای زخمی شو د هغې دپاره څه ویښته لرې کوي، په هغې کې څه حرج هغه نشتي. والله اعلم. دا ورور سوال کړی دی په یو څاروي کې چې ډېر کسان شریک کېږي د هغې په باره کې. دا مسله یاده کوي چې قربانۍ کې قرباني کېږي په بهیمة الانعام باندې. بهیمة الانعام دې کې کوم څاروي راځي د قرآن او حدیث کې؟ دې کې غوا، او غوا سره څه راغی؟ میخه، ځکه چې میخ هم د غوا یو قسم دی. اوښ، ګډ او بیزې، یعنی ګډان، یا که د ګډانو په نسل کې که بیزو کې دا دوی شو، یا غواګانو کې او یا په اوښانو کې، دا بهیمة الانعام کې دي. اوس یو سړی وایي چې یاره زه په چرګه باندې قرباني کوم، نو دا نه کېږي. که ابوز یو کس ماته ووایي چې څوک مولوي صاحب لیکي چې ګوره چا راته دا خبره وکړه، اداره کې راته وکړه، وایي چې بانګي باندې قرباني کېږي که څه. اگر که دا یو شاذ قول د بعضو علماو شتي، خو دا کمزوری دی. قرباني دپاره دغه څاروي دي چې کوم شریعت ښوولي دي. دې نه علاوه په نورو څاروو باندې قرباني نه کېږي اگر که د هغې خوراک حلال دی. بیا دا کم څاروي چې خوی شوي دي، لکه دې که اوس ګډه شوه یا بیزه شوه، په دې کې شراکت نشته. دا نه چې یو ګډ هم راوستی دی و پکې لګیا وخوروي که نه، یا د و برخه نه. اشتراک هغه په اوښانو کې او په غواګانو کې جایز دی. په غواګانو کې په اوښانو کې اووه کسان شریک کېدی شي. او د اوښانو باره کې خو لا یو روایت داسې هم راځي چې لس کسان پکې شریک کېدی شي. خو غواګانو کې یا میخو کې دې کې اووه کسان شریک کېدی شي، د اووه نه زیات نه. او د اووه نه کم شریک کېدی شي. دا مسله یاده کړئ. کم سے کم هېڅ خبره نه ده. شپږ شریک شو، پنځه شریک کېږي، دوه شریک کېږي، درې، خو زیات نه زیات هغه ووتي. او حدیث کې دا راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی، جابر رضی الله عنه وایي چې نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن 7 والبقرة عن 7. حدیبیه په کال وی منګه د رسول صلی الله علیه وسلم سره یو ځای قرباني کړې وه، څاروي ملال کړي، نو اوښ کې به مو اووه کسان شریک کېدو، غواګانو کې به مو شریک کېدو. او یو حدیث کې داسې هم راځي، امام ابو داود راوړی دی، رسول صلی الله علیه وسلم وایي البقره عن 7 والجزور عن 7. غوا د اووه کسانو طرف نه حلالولی شي، او دغه شان اوښانو. اوس اته پکې شریک کېږي، دا نشته. کم شریک کېږي هغه څه خبره نه ده. بله مسله، او دا ډېره اهمه مسله ده، ورور تپوس کړی چې د قربانۍ دپاره قرض اخیستل چې زه پې قرباني وکړم، دا به صحیح او که نه؟ دا مسله اول یاده کوي چې د علماو اختلاف دی چې دا قرباني واجب ده او که سنت ده، سنت مؤکده ده. کوم علماو چې ورته واجب هم ویلي دي که نه واجب، هغوی هم دا وایي چې دا واجب په هغه چا ده چې د چا طاقت وي. چې طاقت یې نه وي، به قرباني نشته. الله دې تپوس نه کوي، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. الله په یو نفس دومره بوج ږدي چې څومره اوچتولی شي. اوس
چا د قربانۍ طاقت نشتی نو الله دنه د قربانۍ تپوس نه کوي چې تا ولې قرباني نه ده کړې. نو هغه کوم مقصد د خبرې مې دا و چې کوم علما چې ورته واجب وي هغوی به کوم څه شرط تړلی څه شرط چې طاقت وي چې طاقت یي نو بیا به قرباني لازم ده. او دلته اوس سوال دا راغی بیا هم چې صحیح د یو سړي سره طاقت نشتی غوره دا نه دي چې دی د دې عبادت دپاره د چا نه پیسې راولي او ویې کړي. عبادت ته غواړي چې په دې کې شریک شي او دا د یو مسلمان جذبه خصوصا چې دینداره سړی هغه کوشش کوي چې ما به د عبادت کې برخه واخیسته. نو جواب د هغې دا دی که چېرته داسې کسي چې دی قرضه واپس ورکولی شي امید یې شتي مزدوري کوي تنخوا ورته میلاویږي یا جیداد یې دی یا دوکان یې دی او هر څه چې دي ورکولی شي قرضه نو بیا خو مستحب دي غوره طریقه ده عبادت کې شریک کېدل دي او طاقت د هغه شتي یا دغه ټیم کې ورسره پیسې نشته خو امید یې دی چې نږدې وخت کې پیسې پیدا کېږي ورکوي نو بیا داسې ټیم کې که قرض راوالي الله به له باقي اجر ورکوي. خو که چېرته داسې سړی چې د امید د قرض د ادا کولو نه وي غریب دی فقیر دی څه مخې ته نشتي نو بیا دله نه ده پکار چې قرض راوالي ځکه چې قرض به راوالي په یو داسې عبادت کې چې هغه په ده باندې لازم نه و ځکه چې طاقت یې نه و خو الله نه و لازم کړی او طاقت نه او د قرض راوړو په ځان باندې او پردی حق او بیا هغه ادا کولی نه شي او دا قرض ادا کول لازم دي واپس نو داسې ټیم کې وله بیا قرض اخیسته هغه نه دي پکار. کم ټیم کې قرض راغستی شي چې امید وي امید د وفا یي چې زه به وفا مطلب یې د قرض به واپس ورکړم امید یې په دې دی چې یا خو مزدوري کوي لګیا دی کار اشتي یا تاجر دی جیداد دی مالدار دی خو دغه ټیم کې اوس فی الحال پیسې هغه نه وي نو بیا قرض راغستی شي